د ذلقدن په وخت کې د روح د قبض نه مخکې حال یو د نزع حال ده یو مخکې حال. دا مخکې حال کې که تکلیف و دا څه د خرابتیا دلیل نه ده چې دا انسان ګناهګار ده ځکه یې دا مرضونه په داسې سخت شوه. یو عین د روح قبض کېدن حال ده، دا بیا فرق ده. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې مخکې تر روح د قبض کېدن نه دومره شدت راغی چې د پناه غوښته د سکراتو د موت نه، لاس به اوبو ته تیر کو او په خپل مخ مبارک باندې به تیروه او ویل چې د ذلقدن ډېرې سختۍ دي. اما عین د روح د قبض کېدن حال هغه ام المؤمنین چې ما په غېږ کې تکیه کړې وه لاسونه یې لاړه په پوه یم نه شوم چې دا روح یې څنګه قبض شو. هلته مخکې موږ تاسې ویلي دي چې مسلمان روح چې قبض کېږي خو ملایکې زیرې ورته شروع کېدای سي په سوکه را روان وي لکه د ژینه چې اوبه څڅېږي. د روح قبض کېدن حال او مخکې تکلیف حال دغو کې فرق ده. بعضې خلک دغه ته یاره د پلان کې مرګ ډېر سخت و، 3 شپې سا نه خته، 3 شپې سا نه خته، هغه باندې هغه 3 شپې مرض ته سخت وي، د پلان کې ذلقدن ډېر سخت و، 3 شپې سا نه خته، نو دی ذاتي په جرم حمل کوي چې دا خو یو لوی مجرم ده، لوی ګناهګار ده. دا شدت مرض خو د ګناهو د ختمېدن ذریعه ده. حضرت المؤمنین مخکې به ما دا غبطه کوله، ارمان به مې کوه چې چا به مرګ اسانه و، یعنې مرضو کې به تکلیف نه شو په تېر چې ما ته هم خدای پاک داسې مرګ نصیب کړي. خو چې کله مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیفونه ولیده بیا به زه هغه ارمان ونه کړم. موږ ته خو څه معلومېدو خیر خو کله په دغ کې وي. د ولی الله په قصه کې راځي وایي ده په ټول عمر نه خندل، د ذلقدن په وخت کې وخندل، دا غږ یې وکړ کدام ګناه ذاتي روح قبض شو. بیا چا په خوب ولید، پوښتنه یې تر وکړه چې تا خندل نه دلته د ذلقدن په وخت کې وخندل او داسې خبر دې وکړه. وایي ملایکې غږ مې واورېد حتفي چې د الله تعالی د طرف نه ملایکې ته ویي محکم بگیر هنوز یک گناهش باقی مانده، لږ دا مرض کلکه یوه ګناه پاتې ده چې هغه هم ختم شي. ګناه په تکلیف خو ختمیږي. نو زه خوشحاله شومه چې نورې ګناه مې خدای په ژوند کې ختم کړي دي، دا یوه پاتې ده هغه به اوس په دا تکلیف باندې ختم شي. نو پوښتنه مې وکړه چې هغه کومه ګناه ده. نو مرض سختي دا تاوان نه ده. انبیاو باندې چې ته به څومره سخته راتله په نورو خلکو نه راځي، خو عین د ذلقدن ده. دوم دا چې ویلي دي چې مؤمن یموت بعرق الجبین، دا وایي حکم غالبي ده، کلي نه ده. په مسلمان کله داسې تکلیف راشي چې تندي نه یې خولې روانې شي د ذلقدن په وخت کې، خو دا وایي حکم غالبي نه ده، کلي نه ده. چاته وي او چاته څوک بیخي په پوه نه شي. دا بل روایت کې د یو ځوان د ذلقدن حال نږدې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورغی، پوښتنه تر کوي څنګه یې؟ دی ورته ویي یوه طرف ته د الله تعالی د رحمت امیدوار یم، خو بل طرف ته د خپلو ګناهو د وجې نه ډارېږم ډېر. پیغمبر علیه السلام په داسې وخت کې چې دا د ذلقدن وخت نږدې د دغه دوه شیان چې په چا کې جمع شي خدای پاک هغه د ده د امید معامله ورسره کوي. امید د رحمت یم، د ګناهو نه ډارېږم. خو لیکن وایي مناسب دا ده چې د مرض په آخري وختو کې په سړي باندې د رجا جانب غالب شي. په ځوانۍ کې د صحت په حال کې د غلبه د خوب په کار ده، او د مرض په تکلیف وخت کې بیا غلبه د رجا په کار ده چې هغه غالب شي.